د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د بنو پولیسو خیبر جرګې ته پر تلونکو کسانو چاپی وهلي او 80 تنه یې نیولي دي. د خیبر په ریګي للمه کې د جرګې په کم کې د غورځنګ یو فعال لطیف الله وزیري مشال راډیو ته وویل د انټرنیټ او نورو شبکو د بندېدو له کبله په اسانه جرګې ته د راروانو کسانو سره اړیکه نشي نیولی، خو په خبره یې تر 80 ډیر کسان نیول شوي دي. پرون چهارشنبې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 کسان ووژل شول او تر 10 ډیر نور ټپیان شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولی چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوي سبا جمعه پیل شي مخ ونیسي. پښتين تېره شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل د پاکستان حکومت د ګډونوالو په وړاندې لارې بندي کړې او خنډونه یې جوړ کړي، خو په وینا یې خلک باید د خنډونو له پامه وغورځوي. نوموړي وویل زه منم چې د جرګې انتظامات به هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه بیا هم کوو. جرګه موږ نه پرېږدو. پښتنو په 11 تاریخ کې د ټولې دنیا قوتونه سره یوځای شول او دوی برید وکړ. یو چانس کېدلی شي چې زموږ او ستاسو ټول لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې جرګې د لغوه کېدل بل هیڅ چانس نشته دی. خامخا جرګه موږ کوو. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون چهارشنبه د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې د جرګې پر تابع کوونکو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. ټاکل شوې دغه جرګه چې شاوخوا 30 کسان وربلل شوي 3 ورځې دوام وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پښتون ژغورنې غورځنګ پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی غندلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. د نورو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ښه وخت ښه شي.